طالبانو فرعون چې و وی دا اصل کې د اصفهان و عطار و عطر به یې خرڅول او دی بیا له اصفهان نه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړ دینونه ډېر سول پې باندې قرضونه له قرضدارانو نه وتښتېد د نوم طالبانو اصل کې ولید ابن مصعب دی چې له دې جې نه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړو مصر ته چې لاړو طالبانو شام ته لاړو بیا له شام نه مصر ته مصر ته چې څنګه لاړو طالبانو چې ګوري هلته دننه هلته پخوا وخت کې طالبانو د بازارونو دیوالونه چارپیرول که نه هر غټ ښار نه به دیوال چارپیرول لکه اوس هم کابل کې نښه سته په هرات کې هم سته طالبانو نښې نو دی چې بازار ته باندې بازار کې د هندواڼو یو غاټ بار د هندواڼو په 1 روپۍ ده دننه یوه هندواڼه په 1 روپۍ ده بازار کې نو ده ویلي چې دغه د تجارت پیدا دي نو باندې یو بار د هندواڼو واخیست بازار ته چې ننه باسي هر سړی ولاړ ده ټکس تر اخلي یوه هندواڼه په ټکس کې تر اخلي بازار ته چې ودرسېد یوه هندواڼه پاتې سله یوه هندواڼه یې په 1 روپۍ خرڅه نو خپل روپۍ په لاس وی نه دی خوند ونه خو وی لیدل چې حکومت نشته ده نو راغی طالبان یو هدیرې کې واړول هدیره کې واړول یو سړی مړی ورته سوی ده دوی ورته وایي چې دا مړی دلته ښښی ماته چې 15 روپۍ رانه کې ولا کې رانه ښخ کېږه ورته ویلې صحیح ده نو په دې وایي چې سترګې سرې سولې بل ته یې مځتې ویلې ولا خلکو نه 3 میاشتې طالبانو هر مړي نه 15 روپۍ اخیستلې دلته باچا خبر سو چې یو سړی راغلی چې مړي خښوي روپۍ غواړي باچا ځان ته راوغوښته چې ته ولې داسې کوې ده ورته ویلې دما نور مقصد نه ده همدا مې مقصد و داسې یو نادر کار مې وکړه چې ته مې مازې ځان ته راوغواړې یعنې پاچا سره څوک ویني که نه نو کله کله بعضې خلک داسې یو نادر چل وکړي پاچا یې غواړي نه ځان ته یوه نادره قصدن وکړي چې ما خو نور چې نه غوښتل همدغه مې بس تا ته ځان راورسو ډېرې پیسې چې جمع کړي دا یې پاچا ته کېښودلې وي دغه د پیسې مې درته ګټلي نو پاچا ویلې څه هوښیار سړی دی وي ما سره به وزیر نه سي وی ولې نه وزیر کېږم سختې پیسې به درته ګټم پاچایي خو ماسې هغه ده بس خلک دي دې طالبانو دی بیا هغه چې مړ سو طالبانو بیا فرعون پاچا سو د نوم طالبانو ولید دا خبر طالبانو دلته هم لیکلې كان عطارا بأصفهان ركبته ديون فدخل مصر وإن أمره آل إلى ما آل وحكاية البطيخ شهيرة وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره روح البيان كده قصة شتا طالبانو او دی طالبانو فرعون بیا ولی ورته ویلې دا داسې چل و طالبانو یو کتاب د ابن ایاس الحنفي جوړ کړی د بدائع الظهور فی وقائع الدهور دغه کتاب کې طالبان طالبان یو چرت را لوېدلی دا کتاب مکه مکرمه کې ډېر خرڅېږي نه پوهېږم دومره قوي کتاب هم نه د طالبانو بیخي ډېر په هره کتابخانه کې خرڅېږي نو چې څه راز به په دې کتاب کې یعنې هره کتابخانه کې دا کتاب خرڅېږي دغسې د اترو کتابخانه کې هم دا کتابي کوي خرڅوي ډېر ښه کتاب هم د طالبانو دې کتاب کې لیکلي دي وایي دا فرعون چې و دا قمارباز بیا دومره قمارونه یې وهل طالبانو اخر په قمار کې هر څه یې وبایلل هېڅ چشم نه ورپاتې طالبان یو پرتوګ ورپاتې سو دا پرتوګ یې چا سره په قمار واچاو دی چې په قمار واچو طالبانو قمار یې ترې وګټه بل سړي پرتوګ هم نو ده ځتي منډه کړله چې پرتوګ یې ورویسته نو خلوڅ پاتې کېده منډه یې کړه وتښتېد نه رښتیا له دې نه مخکې مور یې ورته ویلې چې بچیه دا قمار مه وهه ګوره بیا به غریب سي داسې به یې ده ویلې انا عون نفسي انا عون نفسي د خپل نفس مې زه مورې ته ما مه ساته زه خپل ځان ساتم نو خلکو به ورته ویلې عون تی کرا نوم عون سو طالبان مور به ورته ویلې عون دلته راس خلکو مې په دې عون باندې مشهور سو په دې چې وخت تیر سو نو فرعون چې دا پرتوګ وبایله خلکو منډې کړې پسې الا فر العون وتښتېد عون فر العون عون خو یې نوم سوی و که نه چې وتښتېد خلکو شاته پسې منډې کړې چې الا عون مه پرېږدئ فر العون وتښتېد عون مولایانې کله کله پوښتنه کوي وایي فرعون څه ترکیب ده
ترکیب خو فرع د معنا د طالبانو کنه، نو معنا خو یې ور زده که. دغسې نادره خبره مې چې درته وکړه دا فر العونو خو فعل و فاعل ده، اسانه شوله. خبر پوی دا ابن ایاس الحنفی په بدایع الظهور فی الوقائع الدهور کې سیوطین طالبانو په ده نامه کتاب لري. ما ډېر کوشش کړی دی چې پیدا یې کړم، لیدلی مې هم نه ده تر اوسه پورې. الله دې ورې راوویني طالبانو بیا یې راکوي، خو تر اوسه مې لیدلی هم نه ده. دا د سیوطي بدایع الظهور خو دا غټ کتاب راته ښکاري. دومره ظالم و طالبانو، خوب یې لیدلی و چې یو وړکی هلک را پیدا کیږي او دا به د فرعون باچایي له دې نه ختمیږي. دی را شروع سو طالبانو، واړه ماشومان به چې پیدا کېدل الالولې جنکیان یې پرېښودلې. داسې قسمه قسم ظلمونه یې په بني اسرائیلو کړي ول. دی طالبانو اصل کې د مصر خلک قبطیان دي طالبانو ښه، او بیا مصر ته فرعون هلته بني اسرائیلو باندې د غلام مصر نه دې خواته طالبانو شام ده، دې خبر درته کوم لږ وروسته. نو طالبانو داسې ظلمونه به یې کول، بعضو باندې به طالبانو کارونه کول، بعضې خدمتګاران ګرځولي، بعضې به قلبې پې کولې، بعضو باندې بناوې کولې، بعضو باندې طالبانو چې پیسې نه درلودل هغوی نه به یې جزیه اخیستله، هره ورځ به یې جزیه ترې اخیستله. مثلا یو سړی به و چې جزیه پې مقرره وه، دا جزیه به یې چې ور نه کړله د نن ورځې، مثلا هغه به کار نه و کړی، پیسې به نه وي ورسره، به طالبانو لاسونه شاته ورته وتړل، یوه میاشت به بندي و چې ولې د نن خپلې ورځې غروب د لمر نه دې ولې مخکې روپۍ نه دي راکړي. دومره ظالم سړی و. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر، یاد کئ هغه وقت فرقنا بكم چې ومچوه بكم د تاسې دپاره بحر د قلزم، فانجیناکم موږ تاسې ته نجات درکه، واغرقنا آل فرعون موږ پکې غرق آل د فرعون او تاسې ورته کتل. طالبانو کله بیا وروسته دا قصه خو راځي مفصله، حضرت موسی علیه السلام زتی تر پتنګ سول 6,000 کسان بني اسرائیل ول طالبانو، اخواته مصر د طالبانو په منځ کې د بحر قلزم ده، دې ته طالبانو مخکې ورته بحر قلزم وایي، اوس ورته بحر الاحمر وایي. اخوانه مصر نه موسی علیه السلام پکې راګټ سو، چې پکې راګټ سو طالبانو دریاب یې ووهه، 12 لارې پکې جوړې سولې، داسې اوبه ودرېدې کالطواد العظیم، پکې را روان سول بني اسرائیل. چې کله بني اسرائیل را روان سول طالبانو دې طرف ته شام ده ښه، د مصر د بل طرف ته دریاب نه چې راواوړې شام د طالبانو، چې مدین ورته وایي طالبانو، دا مدین د حضرت شعیب علیه السلام شام دلته راغی. هغوی چې پسې راګډ سول هغوی الله غرق کړل.